نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو خو ډیرو مهمو خبرونو ته له افغانستان څخه هند ته د هیروینو څلور قاچاقونکي ونیول شول. څلور نفره له افغانستان څخه د باندې د هیروینو د قاچاق پر مهال ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معاونیت د حساسو تحقیقاتو ادارې څلور نفره په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې هند ته د حامد کرزي نړیوال ډګر له لارې په خپلو خېټو کې تر 4 کیلوګرامو ډیر هیروین قاچاق کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معاونیت د رسنیو دفتر وایي چې نیول شوي کسان تر ابتدایي څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. بل لورته افغانستان ته له پاکستان نه تر 1000 لیټره ډیر قاچاق کیدونکي شراب ونیول شول. تر 1000 لیټره ډیر شراب له پاکستان څخه افغانستان ته د قاچاق پر مهال ونیول شول. د خوست له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 1200 لیټره شراب چې د تیزابو په ډبو کې اچول شوي وو خوست د قاچاق پر مهال ونیول. د خوست امنیه قماندان سیف الله سرحدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 2 تنه هم نیول شوي دي. غزني ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د غزني پولیسو د ولایت د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخه ونیوله. د غزني ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 3 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 14 کیلوګرامه کیکه 2 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه کریسټال ونیول شول. له بل خوا د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس پرامرز ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د کابل ښار په 18مه ناحیه کې 9 کیلو او 2 ګرامه چارس له قاچاقونکو سره یو ځای نیولې دي. او کابل کې څه باندې 17000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. په کابل کې څه باندې 17000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. 16315 کیلوګرامه ډول نشي مواد چې له 1990 کال پایل تر 1999 کال پورې د افغانستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي وو د پنجشنبې په ورځ وسوځول شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل دا مواد له نشي موادو سره د مبارزې د ملي اونۍ په مناسبت سوځول شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.